درې لوبډلې چې د رحمان الله ګربز اخیستلو ته لیوالتیا لري. د افغانستان پیلیس چټک توپوهونکی رحمان الله ګربز چې کلکتي لوبډلې ورسره په دې پړاو کې له بولۍ وړاندې خپله لار جلا کړې او یو له هغو 18 شارټ لیست شویو افغان لوبغاړو ده چې د روان 2025 کال IPL بولۍ ته به وړاندې کیږي. د معتبرو نړیوالو او هندي مشهورو ورزشي رسنیو له قوله ګجرات ټایټنز، دهلی کیپیټلز او رویل چیلنجرز بنګلور هغه درې لوبډلې دي چې کوشش به کوي رحمان الله ګربز د خپل لوبډلې برخه وګرځوي. دهلی له خپل ویکټ کیپر کلیدي توپوونکي ریشب پنت سره وار له مخه لار جلا کړې، نو د یو غوره ټاپ آرډر او ویکټ ساتونکي توپوهونکي لپاره به رحمان الله ګربز له یادې لوبډلې سره یو ښه بدیل واوسیږي. بلخوا RCB یا بنګلور لوبډلې د خپل ټاپ آرډر بهترینه توپوهونکي پاپ ډوپلوسی سره لار جلا کړې، نو له ویرات کوهلي سره د پیل د یو ښه جوړې لپاره به رحمان الله ګربز اغیزمن انتخاب واوسي او همدارنګه ګجرات لوبډله به د خپل بیټینګ د تقویت لپاره هم کوشش کوي چې ګربز له ځان سره وساتي. رحمان الله ګربز د افغانستان لپاره په نړیوال کرکټ کې مجموعي 3420 منډې د 9 ټوټل سلیزو په مرسته جوړې کړي او د سپین بال یو سپیشلیسټ لوبغاړی بلل کیږي.